احمد مسعود تازه ژمنه کړې ده. احمد مسعود وایي زه به د طالبانو پر وړاندې جنګ جاري ساتم. هغه ویلي زه به خپل تاکتیک هم بدل کړم ځکه د طالبانو پر وړاندې مې نور ځواکونه داسې مخته نشي تللی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د خپلاینې په اړه خبرې نه کوو او د خبرو میز ته د ډلې د راوستلو لپاره په چریکي جګړو ته دوام ورکوو. د افغانستان د جبهه مقاومت جلا وطن مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوس مهال د دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام ویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړیوالو د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان جبهه مقاومت ډلې مسعود ته وفاداره ده او واک ته د طالبانو د راتګ پر ضد د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې روانې دي. احمد مسعود چې له بهر څخه دغه ډلو څارنه کوي ویل چې د افغانستان د جبهه مقاومت مجبوره شوي چې خپل تاکتیک بدل کړي ځکه چې د سخت دریځو وسلوالو طالبانو پر وړاندې نوره جګړه نشي کولی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.